سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. زه روان یم د بون ښار ته په دې خاطر چې پسرلی را نږدې دی. نو هلته یو کوڅه ده چې ډېره ښایسته، یو قسم ګلان پکې شنه کېږي چې ډېر ښایسته بوی لري. او د هغه تر څنګ د دغه کوڅې دپاره د اروپا د ډېرو لیرو ځایو څخه خلک راځي. نو زه هم په د خپل کلتور کې ورځم چې د خپل کلتور هم خلکو ته ور وښیم او په ضمن کې په کوڅه کې هم وګرځېږم. زموږ سره اوسئ. د قدر غیږي د قرآن میاشتې، د قدر غیږي د قرآن میاشتې، زما محبوب د رمضان میاشتې، لا کال گل سارا هوا په غیږ کې ټول ثوابونه دي دا ستا په غیږ کې. ته د خرما د ونې څنګ ته ناسته، لکه مریم ساری صاحب په غیږ کې. درنو دوستانو، راورسېدلو دا د محبت خان خپل کلتوري پکول پر سر کړي. لکه څنګه چې مخکې ویله چې موږ غواړو دلته په آلمان کې چې کوم خلک دي هغو ته د خپل فرهنګ ور وښیو او په ضمن کې هغه ښایسته کوڅه ده په هغې کې وګرځېږو. نو اوس د لمانځه وخت دی، موږ به دلته یو مسجد ته ولاړ شو. د هغه وروسته چې لمونځ مو وکړئ، د لمانځه څخه وروسته بیا چیرې ولاړ شو؟ هغه کوڅې ته به ورشو. څنګه دې؟ نو دوستان تاسو زموږ سره اوسئ، موږ به لمانځه ته ولاړ شو. د قدر غیږي د قرآن میاشتې، د قدر غیږي د قرآن میاشتې، زما محبوب د رمضان میاشتې، لا کال گل سارا هوا په غیږ کې ټول ثوابونه دي دا ستا په غیږ کې. ته د خرما د ونې څنګ ته ناسته، لکه مریم ساری صاحب په غیږ کې. د برکت او د ایمان میاشتې، زما محبوب د رمضان میاشتې، زما محبوب د رمضان میاشتې. قربان قربان رنگ دی څومره معصوم، لکه د بدر د شهید د ماشوم، د ګړندي شمال په شان نبی، لاس پورې کړې په سخا ستا په نوم. نو قدرمنو دوستانو، لمونځونه مو ښه وکړله. دا لمونځ چې وکړې زړه یو قسم فارغه سي، نه داسې یو هوسا سي. نو لمونځونه مو وکړه، هغه کوڅې ته هم راغلي یو چې دا پیل دی. نو نور ویډیو مخکې را سره وګورئ. د قدر غیږي د قرآن میاشتې، د قدر غیږي د قرآن میاشتې، زما محبوب د رمضان میاشتې، لا کال گل سارا. څه غواړې دې خانه؟ ولا ښایسته کوڅه ده، نن رش پکښې نشته. نن خو رسمیت ورځې دي که نه؟ هوا ښایسته ده او په ضمن کې ویده باران هم وشو او موږ داسې په افغاني سټایل کې ورته راغلي. وروره دا ځینې جالب هم راته ګوري، خو ځینې بیا ښه دي روغبړ راسره وکړي چې دا څنګه سټایل دی. نو بیا هم زه ورته تشریح کوم چې دا د افغانانو سټایل دی، د افغانستان کې د کندهار او هغه چې تاسو کړي دي هغه د کونړ دی. نو موږ افغانان یو او موږ زما خیر خو مینهوالو ته نه ښکاري. زه په ویډیو کې وښیم د خیر اوس تا واري نو لمر هم دا راوخېږي. زما محبوب د رمضان میاشتې، لا کال گل سارا هوا په غیږ کې ټول ثوابونه
دوستانو موږ په هر ځای کې چې اوسو باید په خپله ژبه په خپل فرهنګ او په خپل هویت باید ونه شرمېږو. دلته سیکان او بله خبره دلته سیکان وینم دغسې لونګۍ پر سر یې نه شرمېږي، مګر زه ډېری داسې کسان مې لیدلي چې داسې لونګوټان نه پر سر وي. خو خیر په دې هیله چې ټوله یې پر سر کړي هلته چې المانیان دي هغه ورسره بلد دي. محبوب د رمضان میاشت دی، زما محبوب د رمضان